د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو او ځینې نورو غربي نهادونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې اسلامي قوانین پلي دي، په هغو اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. سره محکمه وایي لغمان ولایت کې د اجمل په نوم پر یو قاتل له دریو محکمو ابتدایه، مرافعه او تمیز وروسته پر یو قاتل د قصاص الهي حکم تطبیق شو. د ملي دفاع وزارت وایي د 215 اعظم قل اردو په خوراب تعلیمي مرکز کې 1000 تنه مجاهدینو ته د نظامی زده کړو لړۍ پیل شوه. تابوت پلورونکي وایي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د خرڅلاو بازار کمرنګه شوی دی. د بدخشان پامیر کې په لومړي ځل سلام مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ. د پامیر اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له فعالیت خوښ دي او وایي چې له دې سره به له ډېرو اسانتیاو برخمن شي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې د دې وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله په لارښوونه شمالي ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې امنیتي وضعیت ارزولې او د خلکو ستونزې اورېدلې دي. د افغانستان اسلامي امارت د ارشاد حج او اوقاف وزیر ډاکټر شیخ نور محمد ثاقب د سعودي په جدي ښار کې د حج په اړه د اسلامي هیوادونو حج او اوقاف وزیرانو په ستر کانفرانس کې د یاد هیواد په رسمي بلنه ګډون وکړ.